ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. سرچینې وایي چې طالبانو په کندهار ښار کې په سرپوشه بازار، هرات دروازې او یو شمېر نورو برخو کې له دوکانونو سرې منظوري خولۍ او هغه خولۍ چې د ګیلمن وزیر په نوم لیکل سوې وې ټولې کړي دي او دوکاندارانو ته یې جدي ګواښونه کړي دي چې نور به دغه خولۍ نه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون خوست کې هم طالبانو له دوکانونو د پښتو ژغورنې غورځنګ سرې خولۍ ټولې کړي دي او همدارنګه د خوست د ټنغر مشاعرې له تنظیم کوونکو نه هم د استخباراتو لخوا ځکه پوښتنې روانې دي چې په مشاعره کې سرې خولۍ په سر کړې وې او د پاکستان ضد شعارونه یې ویل. بل خواته په کوټه کې یو مشهور کالج ساینس کالج په اور سوځېدلی ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه دې کالج ته اور ورکول سوی و، خو د راپورونو له مخه ویلی کېږي چې دغه اور د بجلي شارټکټ له وجې اخیستی ده. خو بل خواته ډېری سیاستوالو او پوهان دا وایي چې دا اور په قصدي ډول دې کالج ته ورکول سوی ده. نو په دې اړه باندې تر اوسه نور جدید معلومات نه دي راغلي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.